د پښتو ژبې مشهور افغان سندرغاړی عبدالله مکری د زړه د حملې له امله وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. د افغانستان د موسیقي وتلی سره عبدالله مکری چې له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر و نن وفات شوی دی. د عبدالله مکری زوی میرخان د خپل پلار د مړینې خبر پر خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. هغه د افغانستان د موسیقي او د خلکو د دردونو غږ یاد کړی دی. میرخان بی بی سی ته وویل پلار یې د زړه ناروغي لرله، د 12 ورځو راهیسې روغتیایي حالات ښه نه وو، خو 10 ورځې کېدې چې په کابل کې یو شخصي روغتون کې بستر و، نن سهار یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. میرخان وایي پلار یې د هېواد د حماسي سندرو، ملي ترانو او فولکلور او هېواد پالنې د سرلاري او د ملي شخصیت مقام خپل کړی و. تګ یې لویه ضایعه ده. د هېواد دغه حماسي سندرغاړي په مرګ په خواله رسنیو ډېرو خواشیني ښودلې ده او د هغه مړینه یې د افغانستان د موسیقي په برخه کې یوه لویه ضایعه بللې ده. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینهپال پر خپله فیسبوک پاڼه د عبدالله مکری په مرګ خواشیني ښودلې ده. هغه یې ستایلی دی او هېواد دوست انسان یې بللی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال هارون حکیمي هم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی عبدالله مکری زموږ د رښتینولۍ، ملي غرور او ارزښتونو استازی هنرمند و. د جګړې، ظلم، جهالت او افراطیت پر وړاندې واضح دریځ او د بېوزلو، وطنپالو او مسافرو دردونو ژباړن انسان و. څو ورځې وړاندې هم پر خواله رسنیو د عبدالله مکری د مرګ خبرونه لاس په لاس کېدل، خو زوی یې میرخان دغه خبرونه رد کړل او ویې ویل د پلار د روغتیا لپاره یې لاسونه لپه کړي تر څو روغ سي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو د ډېرېدو له امله د مړینې په کچه کې هم ډېروالی راغلی دی. هره ورځ په لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ښاغلی مکری د افغانستان د غزني ولایت د مکور ولسوالیو په 1953 کال کې په همدې سیمه کې زیږېدلی و. په 88 کلنۍ کې د دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړلې، خو زوی یې وایي هغه به د کابل په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سي. نوموړی په خپل ژوند کې په سلګونه انقلابي، وطني، ولسي او عشقي سندرې ویلې وې. د افغانستان اوږده غمیزه یې په خپلو سندرو کې په ډېره دردونکې توګه انځور کړې وه چې د خلکو زړونه یې ټکور کړي وه. عبدالله مکری په هنري، سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند او وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه یې د افغانستان تر هرې سیمې، کور او خپلو مینوالو ورسول. عبدالله مکری یو واده کړی و، د هغه څخه 7 اولادونه درلودل، 5 زامن او 2 لوڼې پاتې شوې.